چې کله نبی علیہ السلام داسې مدینه منورې ته ور داخل شو کنه نو د انصار توري راغستې وي توري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ګس طرف ته خي طرف ته روانو توري په لاس کې حبشیانو توري راوغست خپل کرتب شروع کو هغه نيزبازي هم دغه نه کې نيزو هغه جنگ د نبی اسلام د خوشالولو لپاره یو میله ولګولا حبشیانو میله ولګولا یو لوی خوشحالي جوړوا د نبی اسلام په منځ کې روان دي یو خاتم انصار روان دي او بل خاتم انصار روان دي زنانه کوټو ته ختلی وي او تماشه کوي او زنانه وبدا اشعار ویلو وطلع البدر علينا من سنيات الوداع طلع البدر علينا فمون باندې د سوار لسم سپګمې راوختله من سنيات الوداع د اغه سنيات الوداع د غاټي د طرفنا فمون باندې د اغه غرونو د طرفنا د سوار لسم سپګمې راوخته وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي فمون باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي دا د خزو اشعار پمون باندې د سوار لسم سپګمې راوخته او پمون باندې د الله د دین نعمت شکر ادا کول واجب دی واجبو د بنی نجار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ماخیلی و داغي ماشومان جنکی ویلار تراوتی وی نو چې کله غي نبی علیہ السلام اولید او دغه سره رښتم وکنه نه اغي اشعار شروع کړو وی نحنو جوار من بنی النجار موږ د بنو نجار قبیله ماشومان یو اې د الله پاک پیغمبره مستاد ما خیلی د قبیله ماشومان یو یا حبذا محمد من جاری و محمد استانه قربان سمره خپل گاونډي دا ماشومان او اشعار په مدینه منوره کې یو لوی خوشحالي شروع زنانه ځان له اشعار ویل ماشومان ځان له په اشعار وی انصار توري راغستي د نبی اسلام نه یو خو روان دي بل خو روان دي اوس هر سړی به موار د اوخي تلاس کو چې زی بیامه دا زی بیامه دی به زی بیامه خپل کورتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل عظمت زد اوخي موار پریدم زد د اوخي موار سکوما او تاسو ورتم نه لاس کوي دا د الله د طرف نه مامور د دې ته د الله د طرف نه حکم دی دا چې چرته لاړ زب ال ته پړا واچوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوخي موار فری خودو ابو بکر رضی الله عنه پس شاته روان دي نبی علیہ السلام په اوخه ناشته انصار غیر چاپیر روان دي هر سړی عمله وخی او د اوخ موار تلاس کې نبی رسول الله منکې دي ته سموایه دا بزی اوخ روانه لاړه د مسجد نبوي چې کوم دروازه د پاغه کې کېناسته خلک ګیر چا پیره ګوري پاغه ځکه لګه کېناسته نبی رسول الله په ناسته د اوخ نه کوشش نه دی اوخ بیا پاسه دا روانه شو چلاړه د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی کور چې کمزې د هغه سره په ور کې کېناستله د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی په دروازه کې وخه کېناسته التناسته نبی رسول الله ته بیا را کوز نشو وخه بیا را پاسه ده چې بیا را روانه شو بیا کې د مسجد نبوي دروازې لاره لو التکیناسته چې التکیناسته صحابه کرام پوښو ابو ایوب انصاری د لبیک چغې کړه او سامان د نبی رسول الله ته لاس کو کوړته منډ کړه د الله محبوب زما ملمشو اصل کې د نبی علیہ السلام د زړه خواهش هم دا کنه د ابو ایوب انصاری د بنو نجار قبیله نو د نبی علیہ السلام چې کوم ما ماخلی ده نو د نبی علیہ السلام خواهش دا چې زما مدینه منورې ته لاړ شم چې ما ماخلی کې پاتې شمه هغه ته په عزت هم ملو شخ خپل ولی من سره ده نه الته خو د دې خبرې اظهار نشو کولای ځکه چې د نور صحابه کرامو زړونه په ماتې دل کنه یا نور صحابه کرامو چې ګور خپل ما ماخلی واغسته مونږه پری خودو نو د نبی رسول الله په ځل کې دا خبره وخو اظهار نکو الله تبارک وتعالى داسې وکړل چې د تمام صحابه کرامو زړونه هم خوشاله شو او مطمئن شو نبی رسول الله وخت ته د الله د طرف نه اجازه ته چې دې سو وکړه غو کیږي او خم لاړه د ابو ایوب انصاری په کور کې کېناسته او د نبی رسول الله ما ماخلی و نو د نبی رسول الله سامان د وخت نه راوغسته کور ته وړو اذا الله محبوبا زما دو کور دی یو باندې دی یو لاندې دی زما یو برچت ته کور کې یو لاندې چت ته نو برچت بستای زدانه غواړم چې ته لاندې ز باندې ما نو باندې چت بستای لاندې چت په زمای نبی رسول الله والسلام ورته فرمایله غ ټیک تا په نبی رسول الله یو فکر وکړ چې مالخ بوس خلک ډیر زیو راضي نو چې په بری چت کې نو د ابو ایوب انصاری کور والو ته تکلیف ملاوي خلک برده په کور زیو راضي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی اے ابو ایوب انصاری برچت والا لاندې چت په زماشي اسنه چې زما د وجنه تا ته تکلیف میلاو شي زما د وجنه تا ته سم میلاو نشي
تکلیف میلاو نشي. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاندې چت کو مونږ باندې چت کو یو ورځ زمونږ د ابو داسې لوټه یا لوخه وغیرہ نه توش وبرانه توش وي قسم په الله زما سره صرف یو صادر زموږ کور کې بل کپڑا نه و ما او زما خزي هغه صادر زر زر واغسته او بخو په وچول شروع کړو مونږ یې اسینه چې د ابو د نبی رسول الله کور ته لاندې وساسي وغه ته په تکلیف و نرس یغه به مونږ زر زر وچ کړي ما او خزي به مونږ سالن تیارو مونږ نبی رسول الله لخته کور ته را لېګو نو چې سالن براولې کو نبی رسول الله بداغینه ډوډۍ خورنې په کم ځای به چې د نبی رسول الله ګوتې په کاسه کې لګېدلې نه خبوي کنه نو زه خزي به مونږ هغه ځای ځان ته راوړو او دا غیره به مونږ سالن وچت کو د پاره د تبرک مونږ چې په کم ځای د نبی رسول الله ګوتې لګېدلې چې مونږ دغه ځای نه خوراک وکړو مونږ به دغه ځای نه خوراک کوو یو ځل نبی رسول الله له سالن راولې کو نو مونږ پکې وګا پیاز اچولیو سالن کې وګا پیاز اچولیو سالن خو نبی رسول الله راولې کو نبی رسول الله سالن واپس کو مونږ کرا چې مونږ کر سالن راغی کاسې ته مو کتل پای کې د نبی رسول الله ګوتې مبارکي نشته ده سالن نه ده خوړلې زه خپه شوم چې نبی رسول الله ګور چې خپه شوی دی کو ما داسې کاسه راوغسته را لخ کتر راکوشم ما ورته چې الله پاک پیغمبر په کاسه کې نن ستاسو د ګوتو مبارک او نشانونه نشته ده زما د خزي جګړه خو په دې باندې چې هغه زبر دې زنه خوراک کوم زبر دې نه خوراک کوم نن په کاسه کې ستاسو د ګوتو نشانونه نشته ده مونږ خو په هغه پسې ګرځو برکت نه اخلو نبی رسول الله داسې مسکې شو ای ابو ایوب انصاری خفه نه ما ډوډۍ دی ولې نه د خوړلې ډوډۍ مې ځکه نه د خوړلې چې د سالن نه ماته د پیاز او د اوږې بوی راغی د پیاز او د اوږې سره راغی بوی راغی او زه د فرشتو سره خبرې کوم نو زه نه غواړم چې هغې ته تکلیف ورکم ځکه په بدبویۍ سره فرشتو ته تکلیف رسي بدبویۍ سره فرشتو ته سره رسي تکلیف رسي ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي بیا مونږ چرته د نبی رسول الله په سالن کې نه پیاز اچولې نه اوږه اچولې مونږ د نبی رسول الله په سالن کې پیاز اوږه نه دا اچولې نبی رسول الله بدانه خوړل بیا د خلی نه بوینځي کنه د دې وجه نه علما لیکي وې پیاز دی اوخوړو اوږه دی اوخوړه نو مسجد ته مرزه تر څو چې د خلنه د صفا کړي د دې دوه وجې دي یو وجه خدا دا چې په مسجد کې ستاسو سره نږدې خلک نو ستاسو د خلی د بدګوي د وجه نه به هوی ته سره سي تکلیف رسي کنه نو مسلمان ته تکلیف ورکول خو ګناه ده شریعت خو دومره مسلمان ته عزت ورکړي دي چې پیاز اوګه د خړلې د خلینه د بوی ز جمعه تمره بل انسان تر دې بوی د لاس سم ملاويږي تکلیف ملاويږي یو وجه او دوی مدار چې د مسجد د پرشتو ځای دی مسجد د چا ځای دی د پرشتو ځای دی نو ستاسو د خلې د بدبوینه او پرشتو ته سم ملاويږي تکلیف ملاويږي دې وجه نه د جمعې په ورځ باندې غسل کول دا سنت طریقه ده دا ولي ځکه د جمعې په ورځ باندې په جمعات کې غنئ صحیح غنئ نو بدن چې خولای نو بدبوئی په جمعات کې بیا کنه بدن خولو ډکه ته جمعات تراشي نو بدن نه بدی بوئی ځکه نزي نو مسلمان ته تکلیف ورکې کنه ورکې ته دې وجه نه د جمعې په ورځ باندې غسل سنت طریقه ده چې په جمعات کې غنه ده چې ستاسو د بدن باندې د خولي بوئی پاتې نشي چې بل مسلمان ته تکلیف ورنکې اما په خبر جن ویږي کنه وای د جمعې په ورځ باندې خوشبو لګول سدي سنت طریقه ده ولی ځکه چې جمعات ترازی نور خلق دی په دې خوشبو سره باغی تراحت میلاویږي سکون میلاویږي دومره د انسانیت قدر دی په شریعت کې ټیک شو چې ستاد د بوی نه بل سړي ته تکلیف رسې شریعت وي د منزلم مرزه دا کور کې وکړه یړم به صفائی حاصل کا الله مونږ وای شر مونږ انسانیت چې کوم په دین اسلام کې دا په بل یو مذهب کې نشته دی خو په دین اسلام خو چې څوک عمل وکړي کنه مونږ هر سړی ته دومره تکلیف ورکو چې دا غ زړه وچو دې خبر ورته وکما دومره تکلیف ورکما نو بهر حال نبی رسول الله د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کور کې فاتح شو